یو انګریز دی مسټر تامسن، هغه یو تاریخ لیکلی په هغه خپل تاریخ کې لیکي وی دهلی نه چې راووتمه وی چې کم سړک کومه اونه مې کتنو په یو اونې پورې یو عالمه ویزان دو مړ پروت و. څوارلس زره علما کرام دی په یو ځل په اونو پورې یو ویزان کړل او شهیدان یې کړل، 14,000 علما کرام. او دا تامسن وی په دهلی کې یو جومات د دهلی جامع مسجد وی هغې نه جیل جوړ کړی وی هغه ته ننوتم. خو انګریز دی وی چې ورلم بین را باندې ولګېده، د سوې غوښې بین را باندې ولګېد، د سوې غوښې چې دا غوښه څه چا باندې کړې ده وسوځېده، څه چل دی. وی چې مې وکتل اور یې بل کړی دی، د اور بټۍ بلې کړي دي او علماو نه جامې وباسي او په هغې کې ورغورځوي. هغې علماو دا ونه وي چې موږ د انګریز مخالف نه یو. قرباني ورکړه، د هغه قربانۍ په اثر کې رب العالمین انګریز د دې وطن نه لرې کړ. پاکستان هندوستان خدای پاک ازاد داسې په اسانه نه ازاد شوی، انګریز په اسانه نه تښتېدلی. اوس بیا خپل کوشش کوي په مختلفو طریقو را دننه کېدل غواړي. شیخ الهند صاحب رحمه الله په جړا شو وی چې د 500 اډر پې وشو. ملګري وی چې یا خو وی چې زه د بلال وارث یم او زه د خباب وارث یم او زه د خبیب وارث یم او زه د عمار او د یاسر وارث یم او زه د مجدد الفسانی وارث یم. مجدد الفسانی شیخ احمد سرهندی رحمه الله د کم استقامت و مضبوط استقامت. اکبر بادشاہ د مغلیه سلطنت هغه ځان له خپل دین جوړ کړ، دین الهي نوم یې ولکېښود، خپل دین. هغې کې یو دام شق و چې بادشاہ د مسلمانانو ته به خلک سجده کوي، دام پکې و چې څوک راځي بادشاہ ته به سجده کوي. ډېرې ګڼې وړې خبرې پکې وې چې 4 نه زیاتې ښځې په نکاح غشتی شي، 15 او 6 او 8 او 9 او 10 ښځې که د چا خور خوښه یو که مور خوښي نو هغې سره هم نکاح کولی شي. ډېرې ګڼې وړې دا رسومات او بدعات او د دنیا خرافات ځان نه جوړ کړی او دا دین الهي نوم یې ورته ایښودی. او مجدد الفسانی رحمت الله علیه شیخ احمد سرهندی هغه ته وی په دې فتوا راکړه چې دا زما دا شی ټیک دی. هغه وی دا چېرته کولی دا تندې به چاته لګي په سجده؟ الله ته چې کوم خالق دی دا به بادشاه ته په سجده نه لګي، دا به تا ته په سجده نه لګي. وی جیل کې واچوي. مجدد الفسانی رحمت الله علیه په جیل کې واچوي. لاسونه او خپې ولا په زنځیرونو تړل او دومره کلکې ولا لاسونه خپې په زنځیرونو تړل چې لاسونه په دې مړوندونو کې مات شو. بادشاہ دی نیسی پریدی دی نا اس کو بل سوکے کہ نا یرا بس مجبور ہے من ضرورا دستخط باوکم مجبور ہے نا. داغ استقامت تے واستقم کما امرتا پا شریعت او پا دین او پا اسلام ٹنگار او ٹنگیدل دیتا وائی 2 کالے پا جیل کے پر لپسے کہو دسماتی لبے بوتنوں پات کلو کے بے بوتن کہ ڈوڑے بے خوانوں مت کلے پلاس کی دی کو د دینو میں اتکڑے پلاسو پخپو کی 2 کال په دې تکلیف کې تیر شو. زوی راغ جهانگیر او ظلم دی جهانگیر مو سره کړو 2 کال پس ولا پخپو پرې وسه معافي غواړو. وای سوي موږ معاف کا ته ما پلا تا سره ظلم کړی او ما در سره ظلم کړی دی تا پریدو وینا زه په دې نه ما وی سو کم حکم کوا وی د پلار غ دین دی ختم کوا نوی دین چې کم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وروړي دی اق دین رایج کا پلار والا دین اکبر والا دین ختم. مجدد الفسانی استقامت کو 2 کال جیل کې تیر کړل ځکه ورته مجدد وای چې هغه کم خرافات او کم بيدینی هغه ته دین ویلو دا هغه د ختمې د اعلان شو. نو شیخ الهند صاحب تا شاګردان وای چې وسه پورې بدوي کې د مجدد الفسانی وارث بچي ما د بلال بچي ما او د خباب او د خبیب بچي ما او جاړي رب سره حیران شي. مونږ څوک له دې خلکو څه کړي؟ مونږ منځ نه د جومات ته مونږ غرمه کې برداشت نشو کولی چې مونږه په یخنۍ او ګرمۍ کې الله ته ځان نږدې ما له خدای مال را کړی دی او ما اسې نه اعلان دی کړی دا خدای حق پکې نه ورکوم زه هسه وی ورته او نه په دې نه خپه وی جالم په بل څه په دې جالم چې اسنه وینه مم توی شي او سامرا نوزي او اسنه چې زما دا روح د الله په دربار کې زما دا شهادت قبول نشي په دې جالم قبول نشي شهادت په استقامت په جالم چې پروردگارا تر ځان کدنه پورې مې په دې ایمان استقامت نصیب کا په دې جالم اسنه ځان کدن له غونې مخ کې ونه خوېږم
خراب نشم، شهادت هم مې ورکړ، تکلیف هم تیر شو، اعلان وشي چې دا قبول نه دی، جهنم ته وغورځوي. بیا بس پرې جاړو. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لوی بادشاہ ظالم تیر شوی دی، جالوت. داغه په مقابله کې طالوت او داود علیه السلام ووتل. 314 کسان دي ورسره. بادشاہ ډېر مضبوط جابر بادشاہ دی او ډېر د طاقت خاوند دی. یو نهر هغې نه پورې وتل. بادشاہ ډېر پهلوان دی. دا طالوت ورته وایي، طالوت دا چې کوم د کمانډر ان چیف دی او جرنیل دی د مسلمانانو د فوج. یاره وایي سړی خو ډېر لوی غټ دی، د سره به څه کوو؟ پرزور خو ډېر ګران دي، ډېر هغه زمانه کې ټوپک نه و که نه، او نه بم او د کاڼو جنګ و، د کوتکو جنګ و او د تورو جنګ و. نو چې سړی مضبوطي تورم چلولی شي، چې سړی مضبوطي د کاڼي غدارم کولی شي، لرګي هم مضبوط چلولی شي. نو طالوت وایي چې سړی خو ډېر پهلوان دی، ډېر غټ دی، د سره به څه کوو؟ څنګه بیا را پرځو؟ هغه په زړه کې لږ تزلزل راغی. حضرت داود علیه السلام ورته څه وایي؟ دی وخت کې لا دی پیغمبر نه دی، دی فوج کې یو ادنا غوندې نوجوان دی او وایي واقعي ډېر غټ دی، شیش پتې که خیر انشاءالله خطا نه ځي. که نری وي نو شیش به مې خطا ته، او چې غټ دی خامخا به لګي، یا به لاس لګي یا به سر لګي یا به سینه لګي او خطا کېږي به نه. واقعي کې نری شي وي نو هغه د غزار نه خطا کېږي، او چې غټ وي نو هغه د غزار نه خطا کېږي. هغه استقامت ته ګوره. بادشاہ کې تزلزل راغی، سړی به زمونږ د غزار نه بچ شي، مونږ به ازمریز کې دڼیاب هم کي. او ورته څه وایي؟ وایي نه ډېر غټ دی، شکر دی، غزار به ترې خطا نه ځي. جنګ شروع شو، خو چې غزار یې رسا په سر د هغه جالوت ور برابر شو. فقتل داود جالوت، مردار شو. استقامت چې وي که نه، د بدر په 314 صحابه کرامو کې استقامت و. ګوره څومره سخت وخت دی، مسلمانانو سره 8 توري دي او کافران ټول مسلح دي. مسلمانانو سره 2 آسونه دي، کافران ټول مسلح دي. او مسلمانانو سپلیم نشته، غریبانانو خپې بلخپې دي، جامیم نشته تلېدلې دي. او حضور پاک مبارک دی او سپر لاندې، عریش سپر ته دی او سپر لاندې ولاړ دی، الله ته لاس پورته کړی دی. اے پروردګار الله، دا 314 مې راوستي دي. یا خدایا ډېر کمزوري دي غریبانان، الله عجزانان دي، الله بربند دي، الله نار دي. الله ما به نه ذلیل کې، ما به نه رسوا کې. پروردګار دا غریبانان مې راوستي دي. الله که دا نن په دې میدان کې مړه شو، تر قیامته پورې ستا د نوم اخیستو والا به څوک پاتې نه شي. زاره سره لګیا دی رسول الله مبارک دعاګانې کوي، یا الله ما به نه ذلیل کې، الله ما به نه رسوا کې، ما سره دې وعده کړې ده. او دومره تکلیف کې شو علیه السلام چې د سر نه صادر مبارک لاندې پریوت. حضرت ابوبکر صدیق راځي. ګوره استقامت دې ته وایي. په کار دا وه چې وایي چې صاحب لږ نوره مو جاړه، ګورې لوی دشمن دی. او صحابه وایي چې صاحب جنګ نه کوو، دشمن ډېر مضبوط دی، جنګ نه کوو. حضور پاک مبارک صحابو سره مشوره کوي. یو میدان کې صحابو سره برک الغیمات کې مشوره کوي، لا دشمن شته دې نو مشوره کوي. نبی علیہ السلام مبارک پیشنګویي ورکړه، وی کم مونږ د ابو سفیان قافلې پسې روتي و ارانه بچ شوه، او د ابو جهل لښکر راغلی دی، ټول مسلح دي. څوک مشوره راکې؟ اشیرو علی ایها الناس، مشوره راکې. په کار دا وه چې مشوره دا وه چې صاحب واپس ځو، ځکه مونږ خو د دومره لوی لښکر مقابله نه شو کولی. لښکر سره لا مخامخ کېدل هم نه دي شوي. لښکر لا لرې دی، صاحب ځو چې ته بیا به مضبوطې دغه به راوړو، وسله به راوړو، بیا به راځو. حضرت ابوبکر صدیق ډېر ښه تقریر وکړ. حضرت عمر انصارو ته نبي علیه السلام کتل، اشیرو علی ایها الناس، ملګرو مشوره راکړئ. حضرت زید ابن ارقم رضی الله عنه پاڅېده. د الله رسوله ستا اشاره جوړ مونږ ته ده، قسم په الله ستا په لاس کې م لاس تر کړی او بیعت هم کړی. مونږ به ستا نه مخکې م جنګېږو، ستا نه به وروسته م جنګېږو، ستا نه ښي طرف ته به م جنګېږو، ستا نه ګس طرف ته به م جنګېږو. مونږ ته حکم وکړه چې په دریاب خپل اسونه ور واچوې، په دریاب به خپل اسونه واچو. مونږ د موسی علیه السلام د قوم په شان قوم نه یو چې موسی علیه السلام ورته وایي جهاد وکړې او دوی ورته وایي اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. زه او ته خدای دې جنګ کوې، مونږ د جنګ نه یو.
مونږ هغسې نه یو. مونږ به ته ووینې چې مونږ به څنګه جنګ کوو. د حضور پاک مخ مبارک داسې روښانه شي. صحابه وی افسوس چې د دې صحابي په دې دا خبره ما کړې وي، بل وی افسوس چې دا مرتبه ما ته میلوي، دا خبره ما کړې وي، بل وی افسوس چې دا ما کړې د استقامت وایي. صحابو ته چې بس خبره راله وایي څه دي خو مړه به شو جنت ته به ځو که نه، څه به منځونه کوو، روجې به نیسو، حجونه به کوو، بلا قربانۍ به کوو، په اسانه به جنت ته وروځو. نو حضور پاک یې دعا شروع کړه. نو چې کمزوري ایمان وي نو بیا به یې څه ورته یاره صاحب واپس ځو ښه، یاره صاحب لږه دعا نوره مو وکړه، پرېږدی چې لږه دعا نوره مو وکړي، لږ نوره مو جاړي. حضرت ابوبکر ورته څه وایي حسبک یا رسول الله، بس نور دعا مه کوه، جاړي ورته نور به ځان نه کړی. بس حضور پاک راووت د هغه سفر نه، کار وشو سیهزم الجمع ویولون الدبر. الله آیت نازل کړي چې موږ له به الله ګټه راکوي به تاوان. استقامت دې ته وایي. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الله یې زموږ استقامت نصیب کړي. دا په صحابو کې، دا په تابعینو کې استقامت په دین او په شریعت. په معمولی اخوا دیخوا به ایمان نه پرېږدی. استقامت دې ته وایي. لږ غوندې تکلیف سره د ایمان نه ځان نه وباسي چې زه مړه خپل کار به کوي. استقامت په دین ټینګېدل دا اسانه خبره نه ده، دا ګران کار دی. دا هغه څوک کوي چې څوک چا خدای ته ډېر ځان نږدې کړي. قسم دې زه خو کله ډېر پریشانه یم، یا الله دا هر څه خو تا مونږ له راکړي، دا ښکلي رسول تا راکړی، دا قرآن د هدایت لوی سرچشمه تا نازل کړی، دا ژوند ستا په لاس کې دی، عزت ستا په لاس کې دی، دا مال او دولت ستا په لاس کې دی. قسم دې چې غواړي هر څه کولی شي که نه شي کولی، یو ساعت سره دې ختمولی شي. په جمدې جوړ جاړ به ناست دی، بچو سره گپ شپ به لګې او ټس بالښت ته به ډډه ویې ختم. یو ساعت سره دا پکې اوس نشته. هغه مرګونه لاړل چې هغه پخوا به څوک میاشت او 2 میاشتې به په هسپتال کې پراته وو، وارثان به ورته لنګې ته ناست وو، چا به له خپې مږلې او چا به له لاس مږه، او وی به دوا وله وکړي چې خدای پاک پرې رحم وکړي. اوس خبره د ټسو غړپ ده. ایټمي زمانه شو، د میزایل دور شو، د بټنو زمانه شو، په بټنو خلک په ټس ټوس وسبري. خبره ختمه ده. اوس ځان مرګ له تیار وساتئ. د خدای قهر په دې سر د پاسه او د خدای رحم 2 څیزونه یې دلته وې ځان وګڼئ چې یا به دغه قهر زما په دې سر راځي یا به دغه رحم زما په سر راځي. ځان د خدای نه باغیان مه جوړوئ، د الله نه باغیان مه جوړوئ. ځان دا یقین وساتئ چې زما ژوند د الله په لاس کې دی، زما مرګ د الله په لاس کې دی، زما بچي د الله په لاس کې دي، زما عزت د الله په لاس کې دی، زما د دنیا ټولې خزانې د چا لاس کې دي؟ د الله په لاس کې دي. زما حرکات سکنات اوړېدل ګرځېدل دا ټول الله سره دي. او دام یقین وساتئ چې الله په موږ ډېره مهربانه ذات دی. الله عزت چې موقع د قهر او د غضب راشي نو قهر رستو کوم، غضب رستو کوم، چې د رحم او د غضب راشي نو رحم مخکې کوم. موږ څوک لله ټول ازمنډې دون ټیک ته دنیا ګټه، د حلال وګټه، بالکل د حلال رزق وګټه، دغې ګناه نشته. خو دا مطلب خو نه چې خدای ورسره پرېږدې که نه. بعضې سړی لکه رزق حلال عبادت دی، نو رزق حلال عبادت دی، خو مونځ خو عبادت دی که نه، روژه م عبادت دی، حج م عبادت دی، پردي مال نه ځان ساتل م عبادت دی که نه، حرام نه ځان ساتل م عبادت دی که نه. دغې ته هم له سوچ وکړه. یوازې خدا نه چې رزق حلال ټول او ساره منډې دي او ترړې دي، بچي دي، لس دي او ټول دي د دنیا پسې وقف کړي دي، نو د خدای دین ته هم لږ مخکې که نه. ټول لګي اخبار ګوره، رسالې ګوره، نه قرآن شریف خو هم راواله، د خدای د قرآن یو پاڼه خو هم ووایه. منډې د انګلند او امریکا ده او برطانیه ده، لږ سعودي ته خو هم مخکې که نه، د بیت الله مبارک او مدینې شریفې ته هم لږ مخکې که نه. یارانو او دوستانو سره گپ شپ د سار نه ماښامه پورې منډې تړلې دي. نن هغه له غم خادي څه شی دی؟ غم خادي امر دی، زه ورځم او نن درېیمه ده او نن هغه خادي ده او نن یې میلمانه دي او نن دا دي. نو لږ د خدای د کور سره هم دونه تعلق وساته که نه. کم تعلق چې په ګاونډ کې او په یار دوست کې خلکو سره یارانو سره ساتلی دی، نو د هغې یو صله به یې خو رب سره وساته. د رب چې کوم خلک خوښ دی هغې سره خو ساتله. خو لږ سوچ وکړئ وروڼه، مونږ په کوم طرف روان یو؟ ژوند مونږ ټول په دې برباد کړ. سار نه ماښامه پورې په کور کې 2-3 کسه دې ته وقف دي چې مازدیګر تنګینه واله 400 او پېښوره پورې غم خادر هغې له منډې تړلې دي. سار روان شي ماښام راولې، هلته مې دوست هغه له مبارکي ده، هلته د هغه سنت و د هغه مبارکي ده، هلته کې هغه مړ دی، د هغه درېیمه ده، نن د هغه 40مه ده، نن دا دي هغه دي.
ٹھیک تا مسلمان سره خیر ښېګړه د مسلمان تپوس د عبادت دی فرض مونځ دې څه کړ هسه شو جمع مونځ څه شو کم خوا لاړه روژه دې کم خوا لاړه بچي نه کم طرف ته لاړل جون دغه دی بس صرف فضول جون لا خدای پاتې دی څومره ذکر دی که څومره دی الله یاد کړه نن د قرآن څومره تلاوت وکړه ته د پکار خو دغه څیزونه راځي جنازه کې یا 100 کسه یا 500 کسانی یا 500 یا 50,000 کسانی خدای پاتې شو فرض مونځ نشته جنازه شته ته خدای لکې څه خدای دې کو فرض مونځ دې کړی جنازه فرض کفایي ده کله کور یو کسل مړ کافی ده او مونځ فرض عین دی مونځ نشته جنازه شته سوچو کې رونو لږ فکر وکړه خدای ته لږ مخ کې الله مې راوي قسم ته خدای ته وګوره زمونږ ارسه ام عندنا الا خزائنه هر شیز خزانه الله وي ما سره ده وما ننزله الا بقدر معلوم قرآن شریف کې الله وی چې څومره د ما اندازه راغسې ورکو واستقم كما امرت ان الذين قالوا ربنا الله چې څوک وي رب زمونږ الله دی ثم استقاموا پدې خبره ټینګ پاتې شو تتنزل عليهم الملائکه فرشتې به نازلېږي خصوصا د ځنکدن په وخت کې الله تخافو ونه یریږي اسم نشته پروا نه ساتئ او نبی علیه السلام فرمایي چې دغه ځنکدن کې ورته الله جنت وښیي ولا تحزنوا دنیا کې که دنه مال بچی پاتې چې غم ورپسې ونه کې وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون د کم جنت چې د سره وعده کې د هغې زیرې قبول کې هغه جنت لبه دی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرة فرشتې ورته موږ ستاسو ملګري یو فکر مه کوئ تا بچې پاتې شو ګاونډي پاتې شو موږ ملګري یو په دنیا کې او په آخرت کې نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرة ولکم فیها ما تشتهی انفسکم چې سم غواړي الله بدله درکوي ولکم فیها ما تدعون او چې سم زړه کې تیریږي او د خولې نه وباسي الله به درکوي نزلا من غفور رحیم دا به د لوی رب غفور رحیم د طرف نه ستاسو دپاره میلمه شي الله په ډېره لږه راضي کېږي په خدای یقین کوه ډېره په لږه راضي کېږي پس ډېر لوی محنت نه غواړي لږ محنت غواړي په لږه راضي کېږي الله دې په مونږ کې استقامت پیدا کړي استقامت په دین نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کېږي وی صاحب شپته وی سپینګیرې شوې دې آیات ته اشاره کوي وی د استقامت سپینګیرې کړم چې په خپله استقامت کې پاتې شه او امت ته کلک کا چې دین تر اخره پورې په دین باندې کلک او برابر پاتې شي نو دا کمزور ایمان چې دی کمزور ایمان په دې باور مه ساتئ کمزور ایمان باندې باور مه ساتئ چې ګنې دا به ما سره آخرت پورې ټینګ پاتې شي په 10 روپۍ در دلته ختمېږي لکه غوندې ګراني در باندې راشي معمولي د جومات نه سپلی پټې شي نو خلک بیا دغه ته کنځل کوي دین او اسلام پسې کنځل کوي لکه دین خدا نه پټ دین خو ته دا کار مه کوه اسلام خو د ضیاءالحق صاحب په زمانه کې چې به لږ شی ګران شو خلکو به اسلام ته کنځل کول که معمولي به سا خواجه خلکو به اسلام ته کنځل کوي دا اسلام دی دا دین دی خدای نو دین او اسلام خو تا ته وایي دا مه کوه اوس ما ګناه وکړه ما غلطي وکړه دا خو دین غلطي نه کوي ما غلطي وکړه غلطي خو هر سړی پېژني تا غلطي وکړه مسلمان غلطي وکړه شیخ چې غلطي وکړي خلک ګیري پسې کنځل شروع کړي هلکه اوس یو سړی هغه په سایکل روان و بلې و وایي شیخه دا دې لا ګیره ده نه وایي دا بریکونه خو زما په ګیره کې نه دي خو مې په لاس کې دي زما ګیره خو ګناه نه ده کړې که حاجي صاحب لږ غلطي وکړي خلک حج په یا د لا حج کړی یا د حج کړی ټیک ته ښه خبره ده چې حج سړی وکړي نو لږ احتیاط دې کوي نو څه به کوي حاجي به په دنیا کې نه اوسي نو ګناه وکړله او غلطي وکړله نو حج ورته ولې یادوي داسې ووایه که چې دا ته پښتون یا ته پلانکي کلي یې یا له تلا مشر یې دا لفظ ووایه بعضې خبرې زموږ نه په بې سوچه کې غلطې خبرې وي سوچ سره قدم اخیستل پکار پروردګار دې په مونږ کې استقامت پیدا کړي یا الله ته زموږ دا ایمان مونږ سره قبر ته و خیرت ته ورسولې یا الله د ایمان د زوال نه مو ساتي الله زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع او تابعداري نصیب کړي هغه د سنتو پابندم جوړ کړي او خدای د مصیبتونو او د تکلیفونو او د دنیا او د آخرت د فتنو نه رب العالمین په امن او امان کې وساتي